ها د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی وي زما د بچي کور کې وراني کوي کله مې دومره تنګه کي وي زه ورته وایم چې په الله مې دې قسم وي چې ستاسو د لاسه به یو ورځ ما ته د زړه اټیک کېږي سوال دا دی چې د دې قسم څه کفاره ده جواب اول دا خبره یاده کوي دی خور چې دا کومه خبره دی بچو ته کړې دی چې زما دې په الله قسم وي تاسو زما دپاره یو ورځ د زړه د اټیک سبب جوړېږي ما ته به د زړه اټیک کېږي دا هغه قسم نه دی چې الله پرې رانیوه کوي دې ته وایي الیمین اللغو بې فایدې قسم د الله معاف کړی دی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان مضبوط قسمونه الله په هغې رانیوه کوي په دې قسمونو الله څوک نه رانیسي لکه لږو قسم څه ته وایي چې مقصد د دغه خبرې نه وي مقصد د قسم تړل نه وي لکه کله ناکله یو نیم سړی هسې خبره کوي نه والله نه دا والله د یو نیم سړي په ژبه باندې هسې راوړېدلی قسم یې مقصد نه وي نو دا مور چې دی بچو ته قایریږي چې قسم مې دی تاسو ما لیونی کړي نو د دې مطلب دلته قسم دی نه وي دې ته الیمین اللغو ویلی کېږي بې فایدې قسم په دې الله رانیوه په دې الله رانیوه نه کوي دویمه دا خبره ورسره یاده کړئ ګوره کفاره په هغه قسم کې ده کفاره په هغه قسم کې ده چې ته دا ووایې چې زه به داسې کوم یا به داسې نه کوم په مستقبل کې دې قسم کې کفاره یې دا یې ده کې په دې ډېر عوام نه دي پوه لکه یو سړی دا وایي زما دې په الله قسم وي چې ستا خواله به نه راځم او بیا راغی په دې کفاره شته په دې کفاره شته ها زما دې وي په الله قسم وي چې زه به د پلاني کره ډوډۍ خورم او بیا ونه خوړم قسم مات کو په دې باندې کفارې دي او کفاره به واضح ده تاسو ته معلوم وي چې هغه لسو مسکینان له خوراک یا د هغوی جامه یا غلام ازادول مري او که دې طاقت یې نه بیا 3 ورځې روجي هر چې دا بل قسم یې ګوره قسم خوړل په یو خبره باندې په دروغ وه دا جدا قسم دی او دې ته ویل کېږي الیمین الغموس هغه قسم چې سړي له په جهنم کې غوپه ورکوي دیسی یو سړی راغی تا ته دا وی په الله مې دې قسم وي چې په دې لاره پلانې روان او هغه پلانې نه و کفاره به ورکوي کفاره به شته که نه دې ته الیمین الغموس ویلی کېږي کفارې څه ده دا دومره خطرناک قسم دی چې د دې داسې څه کفاره نشته چې ته په مال کې ورکړي بلکې توبه به وباسي الله ته به واپس کېږي الله ته به جاړي که الله وغوښتي معاف په دې کړي نو دا قسم سخت دی که دا اولنی څه دلیل اجرا کړی سخت ځکه چې کفاره یې نشته لکه کله ناکله دا بعض خلکو دا مطلب چې دا کفاره پکې نه وي نو دا کار څه دی یعنې دا هغه بل نه ښایي نه کفاره باندې خو معاف شي دلته خو تا دی توبه وباسي الله ته به جاړي لکه یو سړی دی قصدن عمدني روجه پرېښوده راجح قول مطابق چې زموږ په زړه مطمئن دی دا روجه که دی 1000 کاله ونیسي الله یې ترنه قبلوي نو دی به څه کوي دی به توبه وباسي الله ته به ټول عمر جاړي دې ګناه باندې ها بل طرف ته مولیان څه وایي بعض چې چا لکه دا کمزوره کولی چې چا یو ورځ قصدن همدن روجه پرېښود دی به 2 میاشتې پرله پسې روجې نیسي په دې دلیل نشته خو یو قول دی اوس دا بعض به څه وایي چې زما دا خبره واوري وایي به چې د هغوی خبره برابر ده که نه ځکه چې په کې سختي څه ده ډېره ده تاسو وایي سختي په کومه یو کې ډېره کوم یو کې دا چې الله یې ترې نه قبلوي دې کې سختي ده هغه 2 میاشتې روژه ونیسي خبره ختمه شوه د دې داسې مثال دی لکه یو شاګرد دی مدرسه کې اسکول کې دغه نه غلطي وشوه استاد ورته یې زه ورکېږه ځه زه ګرځه اوس هغه بل چې ده ووایي په تا باندې 10 ریاله جرمانه ده 10 ریاله راوړه خبره به برابر شي د کوم یو استاذ یعنې کومه معامله سخته وه د چې شوې شوې
زه بس اوس ګرځه مافیانې غواړم. نو دا دویم قسم الیمین الغموس دی، ته په دې ځای دا جهنم کې دی لږ په درکوي. خو دا چې کله په دروغو سړی وګوري، اوس که چېرته سړی قسم وکړي په یو خبره باندې چې هغه کار داسې شی و او هغه کار داسې نه و او د ده مطلب قصدن دروغ ویل نه و، نو الله یې په دې نه رانیسي، ځکه چې دی په دې ګمان کې او په سوچ او فکر کې خطا شوی دی، نور قصدن همدغې قسم نه خوړو. تاسو اوس په دې مسله پوه شوئ که نه؟ که نه هسې موږ دومره اوږد تفصیل وکړو.